راځو ماسکویل زموږ خلاص دی لکه دغه دوه واړه موضوعات پاتې دا وایو له خیال سره یو موږ سره ډراپ اند ټرانکیټ دی چې موږ څنګه کولی شو د ډراپ او ټرانکیټ نه استفاده وکړو د دواړو کې موږ سره فرق څه دی او بله موضوع به دې پسې ګورو ګوره موږ سره ټیبل دی سټوډنټ ټیبل په نوم باندې او زه که چېرته په دې باندې د ډراپ کمانډ استعمال کړم نو دا زموږ چې مکمل کوم ټیبل دی دا به مکمل ډیلیټ شي ډراپ چې دی اصل کې ډیلیټولو لپاره استعمالیږي چې کله ته غواړې چې یو ټیبل مکمل ډیلیټ کړي مکمل مطلب دا چې د هغه ډیټا او د هغه سټرکچر کته تا مکمل ډیلیټول غواړې نو ته به د ډراپ کمانډ څخه استفاده کوې ډراپ کمانډ هم دغه درله کوي هم ډیټا درله ډیلیټوي او هم مکمل د دې ټیبل کوم سټرکچر چې دی هغه ډیلیټوي مطلب دې کې څونه کالمونه دي ډیټا ټایپ چې دی څنګه دی دا ټول ډیلیټېدل نو دا موږ د ډراپ کمانډ دی په څنګه بیا موږ ټرانکیټ کمانډ دی ټرانکیټ چې کوم ټیبل دی تاسو سره ته غواړئ چې د دې نه یوازې ډیټا ډیلیټ کړي نو بیا ته کولی شې د ټرانکیټ کمانډ نه استفاده وکړې ټرانکیټ کمانډ ستا د ټیبل چې کوم سټرکچر دی هغه په خپل حال پرېږدي یوازې د دې څخه چې کومه ډیټا د هغه ډیلیټوي مثال د خبرې تا خپل چې کوم دا اصل کې چې کله موږ ډیولپمنٹ بیس کې کار کوو نو هلته خو موږ له پته خپله چې دی پکې ډیټا ورچوو مو دا پریکټس لپاره یا د ایکسپیریمنټ لپاره چې دا کوم کار موږ کړی څنګه کار کوي نو وروسته بیا چې کله زموږ پروژه فاینل کېږي نو بیا موږ دا ټیبل چې دی دا خالي کوو تر څو چې اصلي ډیټا ورله راځي که نه یا یې آنلاین کوو یا چله ورکوو نو هلته بیا موږ ټیبل نه ډیلیټوو موږ د ټیبل څخه ډیټا لرې کوو نو هلته بیا موږ ټرانکیټ کمانډ استعمالوو چې زموږ څونه ټیبل دي د هغه ټولو ډیټا باید چې شي ختم شي یوازې ټیبل دې پاتې شي نو ټرانکیټ ډراپ نه مطلب مکمل ټیبل ډیلیټ کا او ټرانکیټ نه مطلب چې یوازې ډیټا ډیلیټ کا او ټیبل پرېږده دا دوه کمانډ دي ګورئ او د سینټکس لپاره سینټکس ډیر زیات اسانه دی د ډراپ دا چې لیکي چې ډراپ ټیبل او پس لاګنه ورته ټیبل نوم لیکي او چې کله دا کیوري تاسو رن کړئ نو تاسو کوم ټیبل دی هغه به ډراپ شي او د ټرانکیټ هم دغه سره ټرانکیټ ټیبل ولیکي او د ټیبل چې نوم وي هغه به لیکي کیوري به رن کړئ تاسو کوم ډیټا د هغه به ډیلیټ شي او تاسو کوم ټیبل دی هغه به پاتې شي راځو خپل مایسکویل ته نو تاسو ګوره زه هماغه خپل ټیبل کې ما او دلته زه راځم یو نیو ټیبل کریټ کوم او نیو ټیبل چې کریټ کوم مثال د خبرې مورله آی ډي زه ورله ورکوم آی ډي چې دی مثال د خبرې اینډ دی موږ سره اینډ نه وروسته دلته راځو ورته نل انتخابوم او نل نه وروسته دلته راځو ورته اټو انکریمنټ انتخابوم چې کله اټو انکریمنټ انتخاب کړو نو دا به خپله انکریمنټ کېږي او دې نه به خپله پرایمري کې جوړېږي ګوره دې نه خپله څه شو پرایمري کې جوړ شو او دلته راځم مثال د خبرې دې کې چیک کوم یو څه ډیټا کالم اخلم مثال نیم او دلته ورته ایج اخلم بس خلاص نیم چې دی هغه به موږ سره ورچار وي او ورچار کې چې دی 50 کریکټره به وي او اینډ دا به موږ سره اینټ وي او دا راځم ګو باندې د خدانه لاندې راځو سیو باندې کلیک کوم نو زموږ چې کوم ټیبل دا به کلیک شي خو نوم موږ نه غواړي ولیکم چې ټیسټ سیو باندې کلیک کوم زموږ چې کوم ټیبل دی هغه به موږ سره کریټ شي ټیسټ په نوم ټیبل کریټ شو ډیټا پکې نشته دوه ډیټا پکې اچو پریکټس لپاره نو زه راځم لیکم چې آی ډي خو خپل راځي نوم عبد الله دی او ایج چې دی 34 دی راځم ورته وایم چې نوم یې چې دی مثال د خبرې نوم یې چې دی ګرافیک نه دی نوم یې چې دی صادق شاه دی او ایج چې دی هغه 50 دی نو ته راځم دا کمانډ رن کوم نو دې کې به موږ سره دوه ډیټا راشي نو اوس په دې ټیسټ ټیبل کې موږ سره دوه ډیټا ده زه څه کول غواړم زه غواړم چې مکمل دا ټیبل چې دا خالی کړم لومړی ټرانکیټ کمانډ ګورو نو زه دا خالی کول غواړم د هغه لپاره به څه کوم زه به راځم خپل سکویل ته او سکویل کې ورته لیکم چې ټرانکیټ ها ټیبل بلې کې اوس کوم ټیبل کې دا غنوم بلې کې مثال زم چې ټیسټ ټیبل دی نو ټرانکیټ ټیبل او بیا ورته ټیبل نوم لیکي او پس لاګنه چې کله راشي تاسو ګو باندې کلیک کړئ نو تاسو وایي چې تاسو رښتیا غواړئ دا کمانډ ایگزیکیوټ کړئ دا خطرې کمانډ دی کنه کته تاسو یو لګ ریکارډ به ټول ډیلیټ وي خو چې کله اوکې باندې کلیک کړئ نو تاسو کوم ټیبل دی کمانډ برن شو ټیبل ته چې کته راشي نو تاسو کومه ډیټا د هغه ټوله ته ډیلیټ شي ټیبل په خپل ځای ده خو دې کې چې کومه ډیټا و هغه لاړه نو ګوره آی ډي مشته موږ سره نیم مشته ایج مشته دلته موږ سره ټیبل شو کیږي نو دا موږ سره ټرانکیټ خبره وه اوس که چېرته زه بیا راشم او په دې کې ډیټا واچوم مثال د خبرې عبدالله شو ایج 34 شو او دراله مثال د خبرې چې دی صادق شاه شو ایج چې دی موږ سره 20 شو او دلته زه راشم ګو باندې کلیک کړم نو دا ډیټا به موږ سره په ټیبل کې اډ کړی شي اوس دا مکمل ټیبل ډیلیټول غواړم نو سټرکچر کیوري ته سکویل ته راځو او سکویل کې دا ورته لیکو چې ډراپ ټیبل لیکو او د ټیبل نوم لیکو چې هغه موږ سره ټیسټ دی نو ډراپ څه کوي هم د ټیبل ډیلیټوي او هم چې په ټیبل کې کومه ډیټا د هغه ډیلیټوي نو اوس که زه راشم او ګو باندې کلیک کړم او دلته ګوره موږ سره پاپ اپ راځي چې آیا ته رښتیا غواړې دا ډیلیټ کړې نو که زه یو اوکې باندې کلیک کړم نو زموږ کیوري به رن شو چې کله د تاسو دلته راشي نو موږ سره د نیو په د ټیسټ په نوم چې کوم ټیبل و هغه مکمل ختم شو ډیلیټ شو نو ډراپ مطلب ټیبل مکمل ډیلیټ کا
او ټرانکیټ نه مطلب دا چې ټیبل نه څخه صرف ډیټا لري کړه او د ټیبل چې خپل کوم سټرکچر دی د ټیبل چې خپل کوم ساختمان دی هغه په خپل حال پرېږده. نو دا موږ سره دوه کمانډز په MySQL کې